د پاکستان اقتصادي نظام ته یې درنه بیه درلوده. افغانستان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې دلته د یوې مهمې پریکړې اعلان وکړ. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. هندي او پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان کمزوری اقتصاد له دې پریکړې وروسته تر شدید اغیز لاندې راغلی. د دې رسنیو د راپورونو له مخې چې د یادو سوداګریزو لارو بندېدل پاکستان کې د توکو د کمښت، د بیو لوړېدو او تولیداتو په برخو کې د پراخې ګډوډۍ لامل شوی او د پاکستان د کرنیزو محصولاتو سربیره د سیمنټو او درمل تولیدي سکتورونو تر نورو زیات زیان لیدلی. په دې ریپورت کې د ټولو عمده خوراکي او غیر خوراکي توکو یادونه شوې او په ځانګړو شمیرو کې ارقام په ډاګه شوي دي. د سیمنټو او ډبرو سکرو صادرات او واردات په ټپه درېدلي او د 13 څخه تر 22,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت د هر ټن ډبرو سکرو بیه له 42 څخه تر 45,000 پاکستاني کلدارو ته لوړه شوې ده. پاکستان په کلني ډول د خپلو 4 میلیونو ټنو ډبرو سکرو د اړتیا لپاره د افغاني ډبرو سکرو پر ځای د سویلي افریقا، اندونیزیا او موزمبیق سکرو ته مخه کړې ده.